بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ او ستاسې نننی درس د لیکسیون 31 یعنی یو دیرشم درس او د 31 سپیل بوکشتابیغن داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو نننی درس بیا مثلا په کتاب کې بله حصه ده یعنی نوې ده کیا نو ګورئ دوستانو لکه مخکې ما تاسو ته ویلي دغه ځای کې ګورئ دوستانو زه دغه د کتاب د پاڼې رنګ چې مثلا په سر کې څه خیلي هغه درته ږدمه نو تاسو باید پوه شئ چې مثلا په دې کتاب کې دا حصه درس خلاص شو بیا بله حصه شروع شو. یو دومره خبره ده چې تاسو به دغه ځای کې دا یو دوه درې ګوري چې مثلا چې کله بیا د سر نه دغه یو دوه درې بیا د سر نه یو شو کنه نو باید پوه شئ چې مثلا هغه د په کتاب کې یو حصہ بل خلاصه شو بس بل حصہ شروع شو. ښه امیدوارم پوه شوي او اوس به شروع کړو د درس. دلته موږ تاسو ته وایي لرنن یعنی زده کول او په دې ځای کې وایي hören lesen und lernen Sie schreiben Sie noch einmal یعنی څه دوستانو ګورئ موږ تاسو دا درسونه ډیر ویلي ښه خو لیکن بیا سره درته وایم چې مثلا تاسو که مثلا کم یو دوست مثلا وروسته شاته ویډیوګانې نه کتلې او دا د نیمایي نه پکې مخکې شروع کړي هغه ستاسې خپل کار ده ځکه ما خو مې خپل غاړه خلاصه کړې اورې زه مثلا درته په هر یو ځای کې درته معنا کوم چې کوم په هره ویډیو کې د درسونو نو ستاسې خپله خوښه چې ارزي د سر نه شروع کوئ د منځ نه شروع کوئ د آخر نه شروع کوئ. دلته هوغن یعنی واورئ لیزن یعنی وی وایئ und او لرنن یعنی زده یې کوئ زی تاسې schreiben یعنی ویلی کوي زی تاسې نوخ یعنی بیا einmal یعنی یو ځل. ښه ګران دوستانو اوس د مثلا د دې معنا خو مې درته وکړه د سی ډي به درته کېدم یو وارې به د حروفونه وامرو بیا به پس ته ولیکو صحیح ده که نه. ښه غوږ ونیسئ دوستانو زه تاسو ته اوس سی ډي ږدم چې څه وایي. Seite 16, Aufgabe 1. Hören, lesen und lernen Sie. Das Alphabet. Der Deutschkurs. Das Land. Der Nachname. Die Straße. Die Telefonnummer. Die Postleitzahl. Der Vorname. Der Wohnort. Die Zahl. ښه ګران دوستانو دغه د واورېده زه به اوس درته همداسې ولیکم او تاسې هم کوشش وکړئ چې ولیکئ دلته ځکه چې مثلا هم لیکل هم په دې ژبه کې زده شي. البته که دوستانو د هرې ژبې مثلا د ویل او لیکل چې کوم دي که نه هغه داسې مثلا هغه کوي که نه لکه سپیل ورسره فرق کوي نو دغه حساب لپاره نور هم بیا خپله خوښه. ښه داس الفابet یعنی دا الف ب ده یعنی ا بي سي که نه الفابet موږ تاسې الف ب وایي که نه یا الف ب ت سی وایي ډېر جملې پسې وایي. ښه دوستانو زه به درته اوس ولیکم الفابet. ښه دا دې شو الفابet خو معنا مې درته ویلې چې یعنې د ا بي سي. ښه اوس دلته پسې لیکو چې در دوچ کورس یعنی د دوچ خو یعنی خو هغه د څه نومیږي ژبه ده هم او د هغه چې ده که نه کورس خو یعنی د ژبې کورس د دوچ کورس یعنی د دوچ د ژبې کورس. ښه دوچ کورس. ښه دا دې مو لیکل شو دوستانو دا خوا تفسیر راځو اوس د هغه لیکو داس لاند یعنی ملک د ملک هغه د ارتیکل چې د داس ده یعنی داس دا ښه داس لاند. ښه دې نفسې دا خوا ته در نخنامې یعنی هغه د فامیلی نوم der Nachname ښه اوس پسې لیکو د شتراسې که نه یعنې سرک د شتراسې. ښه د شتراسې یعنې سرک د سرک ارتیکل چې ده هغه ده دی ده. اوس پسې
د ټلیفون نومه یعنی د خود نور خود دوستانو معنا ویلم ده خو لیکن بیا مور سره وایم یعنی د ټلیفون د نمبرې ارتیکل هم دی د باید په پوښي ښه دی ټلیفون نومه ښه د ټلیفون نومه دا خو کتم راغی ښه دلته وایي چې د پوسټ لایټ سال یعنی هغه د دوستانو هغه ته وایي د پوسټ لایټ سال یعنی د ډاکخانې لمبر یعنی دغه پوسټ چې پې راځي که نه مونږ تاسو څوک ورته ډاکخانه وایي څوک ورته نه پوهېږم البته همغه پوسټ هغه ډاکخانه البته ورته وایي هو ډاکخانه ورته وایي ښه پوسټ لایټ سال post light sal ښه post light sal اله چې ټکی مې مخکې ولیکه post light sal ښه صحیح ده اوس دلته لیکو چې der Vorname کنه der Vorname یعنی لومړنی نوم Vorname ښه اوس پسې لیکو د one word der one word یعنی هغه ده one word یعنی د اوسېدلو ځای کنه یعنی هو ون ورته یعنی د اوسېدلو ځای په کوم ځای کې اوسېږي کنه ښه د څال یعنی حساب 1 2 3 ده د څال ګران دوستانو دغه درس و بس چې در سره شریک مې که او امیدوارم تاسو په باندې پوه شوي او ګران دوستانو نن درسم چې و لږم و صحیح ده او زړې جملې هم پکې خو لیکن هغه وروستنی درس چې ده هغه لږ زیات ده بیا مثلا ویډیو هم لکه د خپل د یوې ویډیو د اندازې نه هم زیاتېده نو هغه به بیا په بل هغه کې درس کې واورو د خیره سره یا په بله ویډیو کې به وګورو وابورو نو ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم فی الحال Tschüss.